نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او فرمایل چې دا توره د څه لپاره راوړې ده؟ نو عمیر بن وهب ورته وایي چې خدای پاک خو دې دا تورې غرقې کړي، دې موږ له کومه توره وکړه. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا تپوس کوي چې رښتیا رښتیا وایه د کوم مقصد دپاره راغلی؟ نو عمیر بن وهب ورته بیا هم دغه خبره وکړه چې د خپل زوی حال معلومولو راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت د وحی په ذریعه سره معلومه کړې وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې آیا ته او صفوان بن امیہ په حتیم کې نه وې ناست او دا خبرې نه کولې؟ ما سره کو چرې د ښځې او د بچو د کفالت غم نه وې او د قرض غم را سره نه وې، نو زه به تللی وې او نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم به مې قتل کړی وې. نو هغه درته ووې چې زه ستا د قرض او د بال بچ د کفالت ذمواري زه اخلم او ته په دې شرط باندې را روان شې قتل کولو دپاره. نو عمیر بن وهب چې کله دا خبره واورېده چې دا د راز خبره خو یا صفوان ته پته و یا ما ته پته وه، په دې مخ د ځمکه چا ته هم پته نه وه، فورا یې ووې چې اشهد انک رسول الله، چې زه دا ګواهي کوم چې ته د الله پاک رسول او مسلمان شو. ګوره د نبی علیه الصلوۃ والسلام اخلاق ته او کردار ته چې یو کس د مکې مکرمې نه را روانېږي د نبی علیه الصلوۃ والسلام د قتل په اراده باندې او هغه راځي او چې کله مسلمانېږي نبی علیه الصلوۃ والسلام په ړین تندي باندې او په فراخ زړه سره هغه معاف کوي او په خپلو صحابو کې شاملوي. علامه ابن اثیر رحمت الله علیه دلته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو قول نقل کړی دی چې د عمیر بن وهب باره کې و لخنزیر کان احب الی منه حین طلع، چې عمیر بن وهب د ایمان راوړلو نه مخکې چې مدینې منورې ته څنګه راغی د خنزیر نه مې زیات بدې شو. ولهو اليوم احب الی من بعض بنیه، او د اسلام او د ایمان راوړلو نه وروستو نن ورځ هغه په ما باندې د خپلو بچو نه هم زیات ګران دی. نو د دې واقعه نه مونږ ته څو سبقونه حاصلیږي. لومبی دا سبق مونږ ته حاصلیږي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام نظر په الله پاک باندې و او تاسو وکتل لږ صحابه چې 313 یا 314 صحابه دي هغه چې کوم دی په قریشو باندې الله پاک هایله فتح او ګټه ور نصیب کړله. نو ځکه رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه کو لښکرې در سره وي یک تنهایې. دویم د عمر رضی الله تعالی عنه دې قول ته تاسو وګورئ چې د ایمان راوړلو نه مخکې مې عمیر بن وهب د خنزیر نه زیات بدې شو، خو چې کله ایمان راوړو نو زما زړه هغه ته پر دومره صفا شو چې د خپلو بچو نه مې هم زیات خوښ دی. نو موږ لم پکار دي چې الحب لله والبغض لله، خاص د الله د رضا دپاره یو بل سره محبت کو، او که د چا نه نفرت یا د کوم څیز نفرت کو نو هغه هم خاص د الله د رضا دپاره او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه سره کو. نو ځکه نن مونږه یو بل سره په وړو وړو خبرو جګړې کوو او یو بل ته وړې وړې خبرې په زړونو کې ساتو او د یو بل نه نفرت کوو. نو زما خوږو پښتنو، شازلمو او زنانو، خویندو، میندو، مشرانو د زړه نه دا وړې وړې خبرې د یو بل خلاف چې کوم دي دا وباسئ او زړونه یو بل ته صفا کړئ او د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړئ. څنګه چې یو شاعر وایي پښتون به څنګه د یو بل تندې په مینه ښکل کړي، زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي. او دریم سبق مونږ ته دا ملاویږي چې ګوره نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپل سر قاتل هم معاف کوي. نو مونږ له پکار دي چې مونږه یو بل معاف کو او خاص د الله د رضا لپاره یو بل معاف کو او یو بل سره جنگ او جګړې نه کوو. جنگ ورې اور دی، جنگ کورونه تباه کوي، جنگ خاندانونه تباه کوي او په خصوصي توګه باندې پښتانه خو دې جنګونه وخوړل او غرق او تباه کړل. او ګورې دا چې کوم نوي زلمي دي او د جنگ د زوره نه دي خبر، نو چې کله کور روان شي او ډوډۍ پسې در په در او خاورې په سر ګرځي هغه وخت ورته پته ولګي چې ډېره غټه غلطي مې کړې ده چې د خپل ورور سره، د تره زوی سره، د ماما زوی سره، د کاکا زوی سره او د ترور زوی سره، یعنې خپلو سره ما جګړې کړې دي او نن ما خپل کور هم غرق او د خپل رشته دار
او د خپل د ترور ماما او د کاکا زوی کور مې هم غرق کړ. شاه صابر صاحب وایي د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دي خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگ د زور نه دي خبر. او بل ځای کې دوی وایي چې دا د ازار په ډیره او خطل ازار بمومي، دا چې نن جنگ کړي دا خلک با سبا خفوي، هغه یاران خو به زمانه خامخا خفوي چې په دروغه خوشحاليږي پر اختیا خفوي.